د کندهار ولایت له پیر سره د مبارزې امادګۍ ریاست یو سلنه زیانمنو کورنۍ سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې وویشلې. دا مرستې تر دقیق سروې وروسته د ټاکل سوي پلای په وړاندې مستحقو کورنۍ ته وویشل سوې. د وروستي سیلابونو له امله زیانمنو سوي کورنۍ سره د مرستو لړۍ د اړوندو اماراتي ادارو او همکاره مؤسسو له لوري دوام لري. په دې لړ کې د کندهار ولایت له پیر سره د مبارزې امادګۍ ریاست له لوري د یو سلنه سیلاب ځپلو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې تر سره سوې. د کندهار ولایت له پیر سره د مبارزې امادګۍ ریاست ویان نجیب الله رحماني وایي د نوموړي ریاست په همغږۍ د همکارو مؤسسو لکه IOM، WFP، CHA، UNSR، یونیفا او سیو د چلډرن په مالی ملاتړ له هغو یو سلنو زیانمنو کورنۍ سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې وویشلې چې د وروستیو شدیدو بارانونو او سیلابونو له امله زیانمنې سوي وې. د کندهار ولایت له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ریاست په همغږۍ د همکارو مؤسسو لکه CHA، WFP، IOM، UNFA، UNHCR او سیو د چلډرن په مالی ملاتړ له هغو یو سلنه زیانمنو کورنۍ سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې وویشلې چې د وروستیو شدیدو بارانونو او سیلابونو له امله زیانمنې شوي وې. ښاغلي رحماني د یادو مؤسسو له لوري تر سره سوي مرستې په دې ډول یادوي. هرې کورنۍ ته 200 کیلو اوړه، 20 لیټره غوړي، 25 کیلو دال نخود، 42 پاکټه بسکوټ او 2 کیلو مالګه وویشل شوه. د UNFPA مؤسسې لخوا هرې کورنۍ ته حفظ الصحي کیټ ورکړل شو. د UNHCR په مالی ملاتړ او د CHA مؤسسې په همکاري 22 کورنۍ ته خیمې وویشل شوې. د سیو د چلډرن مؤسسې لخوا 70 کورنۍ ته د ترمیم کیټونه او 100 کورنۍ ته حفظ الصحي کیټونه وویشل شول. د کندهار ولایت له پیر سره د مبارزې امادګۍ ریاست د زیانمنو سویو کورنیو لاسنیوی خپل مسؤلیت ګڼي او د یادو همکارو مؤسسو له دوامداره بشردوستانه همکاریو څخه مننه کوي.